أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن وقال تبارك وتعالى ياسين والقرآن الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما معزز و محترم مسلمانان ورونو، نن د ختم په مقبانه پدې جماعت او مدرسه کې چې کوم ماشومان په ناظره او په حفظ باندې قرآن شروع کړی دی، په داسې موقع کې الله رب ذوالجلال ما او تا ته د ناس توفیق راکو. د الله رب ذوالجلال کرم او احسان دی. دا یو غړای به د قیامت په ورځ زما او استاد نجات ذریعہ ګرځي. زمانه وړاندې چې چا خبرې کړې دي ما ته اندازه نشته چې سبا ویلي، او زمانه وروسته راته اندازه نشته چې سبا وایي. زه دوه څلور خبرې ستاسو وړاندې کړم. یو دوه خبرې د دې ماشومانو په خدمت کې عرض کول غواړم، او یو دوه خبرې د پلارانو متعلق، او یو خبره د خپل کردار په حواله تاسو مخې تقدم چې مونږ علما اوس کړي دي او څنګه کوو. بچو تاسو د قرآن کریم حفظ کوئ، علم کوئ، نو کو تاسو پاسه او د خلکو ته وګورئ نو تاسو د مخونه ښکلي دي، ستاسو جامیم ښکلي دي، ستاسو خوراک بم ښکلی. حدیث مبارک کې راځي چې په عالم ازل کې چې الله د انسانان پیدا کړل، د دوی نه یو وعده واغسته، زستاسو رب یم، الستو بربکم، زستاسو رب نه یم. ټول ورته وی بلا، ولې نه د زمونږ رب. دنیا ته به دا خلق راځي سر اغلی دی، هغه وعده د پاره الله پیغمبران را لېږلي دي چې هغه زړه وعده ورته یاد کړي. حدیث مبارک کې راځي چې کله الله د انسانان پیدا کړل او دای ځان ته ودرول، نو دنیا کې به دا خلق راځي ځان له کسب کوي، په هغه کسب باندې ځان له معاش ګټي. نو دی انسانانو ته اعلانو کو جزای ځان لکسب خوښ کوي. حدیث مبارک کې راځي زه دغه تشریح کوم صرف تاسو داسې لیستونه لګېدلی وو، په هغه لیستونو کې د دنیا دا ټول کسبونه وو. څوک لاړ ترکاڼۍ ته بګډې شو کو، څوک لاړ انجینرۍ ته ډې شو کو، څوک لاړ کونسلرۍ ته ډې شو کو، چا پکې ډرورۍ ته ډېر شو کو، چا پکې مزدورۍ ته ډېر شو کو، چا پکې دکاندارۍ ته ډېر شو کو. چې کوم نخې ته دوی ډیش کړی دی، نخې ورته راښکلې ده. دا خلک چې په دنیا کې پیدا شوی دی، دا خلک په دنیا کې هغه مزدوري کوي، په هغې باندې پیسې ګټي. یو سړی په دفتر کې ناست دی او په لکاو علي، د ده په شان دی، ضرور نسبي دی، هغه په مناره کې لګیا دی 500 روپۍ علي، د هلته په مناره کې کار کولو ته ډیش کړی دی، و دې به دقه کار کوي. حدیث مبارک کې راځي یو جماعت سیټ ته ولاړو،
دو صفتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي کان اجمل الناس و ابر الناس چې خلقو به ورته کتل نو خلقو کې دا خلق کلی ښکارېدل نیکان ښکارېدل او دا نیکی او دا بدی دا خوشحالی او دا خفګان دا د سړی په تندي ښکارېږي خفه کېږي ما د دې کلي پوره نوم څه دی پلی والا میلمه منو کو څه خبرې ترخې وکړم نو خفه کېږي به نه پلی والا په کور کې د ښځې سره جنګ وکړي یا ښځو سره جنګ وکړي دی په غوسه چې بار ته راوځي په جومات کې د غوسه ښکارېږي تاسو به ته ګورئ یا خو دا لوټې دا واړه بد زیږدي دا رایلونه یې په کوم ځای کې ایښي دي ته په دې پوه شه چې د سره بابي جنګ کړی دی خوشحالي هم په تندي محسوسېږي خفګان هم په تندي محسوسېږي مردان کې یو طالب علم دی ناغه په دې خپه کېدو چې ما ته څوک استاد جوړ تاسو سموالو ته استاد جوړ موږ ته مولوي صاحب وایو هغه په دې استاد جی باندې خارېدو نو هغه چې به کله د جومات نه وتون سر به داسې په کګاړه ولیو او دا کپونو والا لستوڼې به یې کړي یو چمیار کاکا له لړ وی بابا ماله دا پیزار پالش کا هغه پالش کوم دی وی زماله کې تادی دا غزر وکا هغه پالش کوم دا کار کوم یا پالش کوم دی وی ماله کې تادی دا هغه استاد جی پالش کوم دی دی وته پتا خو د سن نه پالش کوم خدا راته وی دا استاد جی ما ته ولي وی زما خو ګیره وړه دا پېښنی ګیره مې کړله تاسو کې بسوک پکې نخري کې څوک دا چل کوي څوک پکې دا چل کوي څوک پکې دلته زونډې پری دي یو دور به بیا راشي ان شاء الله بیا به تاسو د مونږ چې اوس پرې دی اوس په ایکسلیټر ټیټ کوي بیا به تاسو د مونږ وایو بیا به مونږ دغه لاسونو ته مو وایو چې ته چاړه په کم ځای کې دی یو دور به راځي ان شاء الله مخکې راغلی خو زمونږ نه تپوس نه وکړی مونږ نه تپوس کړی ما نه تپوس کړی ما ته ډاکټران خو که پلانې ډاکټر ونیسه چوکې ځوړنکه ما ته انجینیر خو ما ته پروفیسر خو ما ته دکاندار خو ما ته خان خو چې دا سو پکې ځوړن کې چې دا نور ټکی کې نه ټکی ما ته تا دا استاد جوړی وي هغه شړې غلطی را نو شو اوس نیم پویدلې ساری د توام هغه نه ما ته به دا اوس وای هغه بابا صاحب بصیرتو یو چمیار کاکا له سړی لاړ ولی بزرګ چې ورته وکتل داسې وی بابا دا سیز دی په کوم ځای کې مونته دی دا ولایت دی په کوم ځای کې مونته دی هغه ته بچی ما خو دلته مونته دی وی څنګه دی دلته مونته دی زه چې هر سهار راځم خلکو له پیزار پالش کوم په دې نیت راځم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت پیزار ښکلی شي چې دا په ښکلي ښکارېږي نو ما ته خدای ولایت دلته راکړی څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته دعا کوي دی به الله په ابدالو کې حسابوي نو هغه چمیار کاکا ورته ویو بچیا غلطي را نو شو مړه معاف مې کا وی نه ما ته به دا وایي وی بچی کو ته خپل شکل هر څومره جوړ کې خو ستا په دې تندي کې وظیفه ښکاري ته چې کومه ډوډۍ خوري دا په دې تندي کې ښکاري نو دا په دې تندو باندې ښکارېږي نو هغه کسان سیټ ته ولاړ دي کان اجمل الناس و ابر الناس داسې دا مخونه ښکلي دي تر و تازه دي نیکان ښکارېږي نو الله ته تپوس وکړو وی تاسو ولې نه خوښوئ ځان له څه څیز نو دوی ورته په جواب کې یو خبره وکړه ودرېږئ چا چې حفظ کړی دی ناظره چې ویل نه چا ختم کړی ودرېږئ تاسو شابه دې غړ ته مخ کوي دی خلکو ورته یوه خبره وکړه ای زمونږ ربه ته مونږ له خوښ کا چې مونږ به په دنیا کې څه کار کوو کینې بچو الله رب ذوالجلال دی علماء و طالبانو ته یو خبره وکړه زه طالبانو علماء و تبلیغیانو تاسو به زما د دین کار کوئ زما دی په خپل جلال قسم وي زما دی په خپل خدای قسم وي د ټول کائنات نه وزه تاسو ته ښکلی رزق درکو تاسو په خپلو بچو علم نه کوئ خوري بسو او چې مولانو پسې خبرو شروع کړئ یا خو دا مولان نه مړېږي دومره ډوډۍ خوري
دورنگی چوڑ جا یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یادا اوایا چې مولانو سره ډوډۍ نشته ځکه زه په خپل بچي علم نه کوم او یادا اوایا چې مولان په ډوډۍ مړه دي داسې مولا به تاسو نه لیدلی چې هغه به د لوږې مړي داسې مولا به تاسو لیدلی چې هغه به ډېره ډوډۍ خوړلې مړ وي چې د چا 2 لکه روپۍ تنخواه وه ما په دې خپلو سترګو لیدی په اسلام آباد کې د سلو ډوډو ځان ته هار اچولی و اعلان یې لګو چغې والې بوکی مر گئے کھا گئے کتے د لوږې مړه شو سپو وخوړو زه په خپله د کالج نه راوتی سړی یم 15 کاله ما پروفیسري کړې په کالج کې ما دننه کالج والا کتلی چې د چا 2 لکه روپۍ تنخواه وه زه په دې خپلې فقیرۍ مولایې کې هغه د کالج پروفیسري نه ورکوم ما ریزاین ورکړی دی د هغې نه ما ته مینتونه شي بچو ستاسو انتخاب الله رب ذوالجلال په عالم ازل کې کړی و کو تاسو د خپل انتخاب په خاورو سره ملاو کو تاسو علم وکړو بیا خو پرېښود حفظ وکړو بیا خو پرېښود د دې معنا دا ده چې تاسو د الله د جانب نه قیمتي عطیه د خاورو ته وغورځوله د دې وجې نه کتابونه ذکر کوي چې بیا د حافظ قرآن او د عالم قرآن د سزا څه ده هغه سزا درته واورم د قیامت په ورځ به الله رب ذوالجلال جهنم ور په چا باندې لومبې شروع کوي دا به په هغې عالم شروع کوي چې چا علم کړی دی او بیا علم نه خورو را به وسته شي عالم تا څه کړي دي دی به وایي الله ما علم کړی و بیا مې خلکو ته علم خورو الله به وایي نه کذبت دروغ وایي تا د دې دپاره علم کړی و چې د خلکو د فیسبوک په پاڼو ته راشي د خلکو د خبرو مرکز ته جوړ شي خلک تاسو سره سلفیان وباسي خلک په تا پسې خوشحالېږي تا ته شتم پړه کې دا راځي چې زما سره د خلک سلفي وباسي زه د غټ مناظر جوړ شم زه د غټ مفتی جوړ شم زه د غټ لیډر جوړ شم وقد قیل لک دا خبره تا ته په دنیا کې ولې شو وه ته مفتی صاحب وي ته قاضي صاحب وي ته غټ مناظر صاحب وي واچوئ دا سړی پړ مخې جهنم دا به د هغې عالم حال وي چې کوم عالم په خپل علم باندې عمل نه کوي کوم عالم په خپل علم باندې د الله د دین خدمت نه کوي د خپل نوم دپاره کوي دا به د دغې عالم سزا وي بچو زه تاسو ته درخواست کوم کتابونه ذکر کړي سل المجرب ولا تسأل الحکیم د تجربه کار نه تپوس کوه حکیم نه تپوس مه کوه درود شریف ووایي ما ستاسو وړاندې گزارش کوم ستاسو د بچو په دې معاشره کې یو مقام دی د الله په درګاه کې کوم حالات چې تاسو د خپلو مشرانو ګورئ الله رب ذوالجلال ستاسو په بچو کې دغسې استعداد پیدا کړي څنګه چې مفتی صاحب سټیج ته راغی ستاسو یو محبت ورسره و مونږ دس به دعایو چې الله ستاسو په بچو کې داسې یو مقام ته ستاسو بچي ورسوي چې سبا ستاسو دپاره د عزت وړ وي عزیزانو محترمو کومو بچو چې دلته کې د قرآن مجید ناظره باندې حفظ باندې سبق وي کائنات کې د دوی نه غوره څوک په کائنات کې نشته بشرطه چې دا خلق دا علما حافظان د خپل ځان بے قدری ونه کی کله دوی د خپل ځان بے قدری وکړه بیا د الله رب ذوالجلال بے نیازۍ ته ګوره الله رب ذوالجلال په کائنات کې د اچا سره شخصي دوستانه نشته دا څوک نه وایي چې زه د غټ مولا زوی یم زه د غټ پیر صاحب زوی یم زه د یو غټ مناظر صاحب زوی یم دا ونه وایي الله رب ذوالجلال باندې ځان قبول کړي الله رب ذوالجلال سره خپل تعلق جوړ کړي شب بیداره کی